رکعاته دي، سنت څو رکعاته دي؟ نو جواب دا دی چې د جمعې د لمانځه نه مخکې سنت معین نشته، بلکې دا نفل لمونځ دی. که څو رکعاته څوک کوي نو کولی شي. صحابه کرامو نه 2 رکعاته، 4، 6، 8، 10، 12 پورې ثابت دي او معین سنت په دې باب کې نشته. کوم روایتونو کې چې 4 رکعات راغلي هغه روایتونه ضعیف دي، لکه ابن ماجه رحمه الله روایت راوړي، امام طبراني رحمه الله راوړي او ضعیف روایتونه دي. او د جمعې د لمانځه نه بعد 4 رکعاته کول پکار دي. نبی علیه السلام فرمایلي چې چا چې د جمعې لمونځ وکړ نو فلیصلي بعدها 4، د دې نه بعد دې بیا 4 رکعاته لمونځ وکړي. او خپله یې 2 رکعاته هم کړي دي. نو که څوک 4 رکعاته کوي، که څوک 2 کوي نو کولی شي، خو غالبا 4 رکعاته باندې امر کړی دی، 4 رکعاته کول پکار دي.